دغه اختر شپې ورځې وې یو ماشومه هم پکې چا لاله کړه. زه خو والله ډېر زیات تنګ شوم، کله یو ته او کله بل ته، زه غیر څه وکړم یار، دا ظلم ما سره ولې وشو. چې زه د قربانۍ هم څه، زه د حلالۍ هم څه. نو د مریم تصویر ته په خپل سکرین باندې پرېږده چې دې بچی سره نن دونه ظلم ولې وشو، هغې ته ته ګوره یوسفه. یو قاتل هم پر سریام پانسي نه شو، نن ما سره وشو، سهار به بل سره وشي. سزا چې کله سریام شوه هر څه ټوله معاشره به ټیکي. دی به دغه وخت کې بي چې پاپا یا مورې او دې ظالمانو داسې ظلم وکړو، دا دې لاله کړه. دا اوښکې او دا وینې راټولې که سنبالې که، دا اوښکې او دا وینې راټولې که سنبالې که، سنبالې که راټولې که سنبالې که. خیال یې که د ژوند ملالۍ د جبین خالي که، خیال یې که د ژوند ملالۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. قدرمنو د اختر شپې ورځې خلکو حلالۍ کولې، هر سړی خپل څاروي ته ودرېږي په خاطر د دې چې دعا پې وکړي چې الله زما دا قرباني قبوله کړي. یعنې الله په غوښو څه کوي، هغه زموږ نیت ته ګوري. په دغه څاروو کې چې تاسو ما دعاګانې کولې، هم په دغه ورځو شپو کې چې دغه اختر شپې ورځې وې یو ماشومه هم پکې چا لاله کړه. حیران دا یم چې موږ څاروي سره ولاړ چاړم چلوله چې بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر، اړه کې عاجزي وه، انکساري وه او دا تمنا وه چې الله دې وبخي. زه یم چې دا بل څاروي چې د کله چاړه چلوله چې د په خوله او د په زړه کې بلاسو. قدرمنو په تواتر سره دغه ماشومان دي یا جنسي زیاتې یا حلالې او یو شان دا وشوې، دا یو تسلسل را شروع شي جي. تقریبا اکثرو له منډه کړه او په اکثرو کې مې دا خبره کوله چې په دې معاشره کې څه ځای په ځای په موږ او تاسو کې څه څاروي هم ژوند تېروي، دې څاروو له هم څه علاج پکار دی. دا داسې ځناور دي لکه چې سپی لیونی شي نو بیا خلک کولی صاحبه بلې علاج نی. دا موږ یو لیونی را ګډ دی، هسې ستاسو زموږ په شان دی، خدا لیونی دی، د دې علاج هم دا دی چې دې دم تخته شي. قدرمنو مریم وړه ګلاله ما افراق ته کتل، په هغې هم د وینې صدارې پرتې وې، مرۍ وله ګنډلې وه او د هغې سترګې کولو وې. په هغه سترګو کې یو داسې سپینوالی و، یو داسې په هغه سترګو کې ځان له یو سوال پروت و چې زه د قربانۍ هم څه، زه د حلالۍ هم څه. ستا چاړه چلی لږ سوچ وکړه چې دا چاړه په یو مرۍ ده او د یو انسان دی. یو کاکۍ حلاله شوه مریم بیبي، دا وخت یې پلار هم ناست دی، نیکې هم ناست دی، دا ګیر چاپېر خلک هم ناست دي. لږ ساعت مخکې دلته کې سیاسي خلک هم رالل په خاطر د دې چې یاره دې خلکو ته انصاف میلو شي. زموږ دا مایک هم دلته زور کوي ځکه راځي چې دا یو اواز تر لرې لرې پورې لاړ شي چې زموږ بچیان دلته کې څوک حلالۍ. قدرمنو دا وخت ډېر عزتمند جناب ارشد عبدالله صاحب تشریف وروړو، سابقه وزیر قانون دی، هغې سره به هم خبرې اترې کوم. خو دا وخت هغې چې کوم مریم پلار دی، زه به وایم چې هغې سره دوه درې خبرې وکړم، موږ سره اوسئ. اول خو سره غم راځي، دعا خدای تعالی صبر درکړي. کم تصویرونه چې دنیا او خلکو کتل یو درد او تکلیف خو جوړی. ته یو پلار یقینا چې پتا به یو سخت خور بلی څه ویل غواړې باچا؟ زه خو دغه ویل غواړم چې انصاف راته میلو شي، مجرم راته میلو شي. ډېر ظلم را سره شوی، ماشوم یې را لاله کړی را، د کلي نه تښتولې را، خامخا خلکو به لیدلي خو څوک د یار یل نه وایي. اورې ته کلي نه ماشوم ځي او دا به څوک ویني نه اورې، او بیا له سیند سره غورځولې را، داسې دا لاله کړی را. خیر ما خو نه چا سره تنازع شته، نه دښمني شته، نه څه پوله پاټېرې، نه را باندې چا پیسې هېڅ څه تنازع نشته.
او داسې کار را سره وکړو زه اوس څه وکړم که زه اوس ډېر مړي پړي وکړم شته بچي مې پرې غار کړم نو مریم خو نه راځي زه خو والله ډېر زیات تنګ شوم کله یو ته او کله بل ته زه هغې څه وکړم یار دا ظلم ما سره ولې وشو ما ته اوس انصاف میلاو شي او سړی راته میلاو شي زما هغه ته ورشه هغه یې کور دواړه دی کور والا مې دغه شان تېري او خمېري مور او پلار ټول نس کور پراته دي دا غیر چې زما چا سره تنازه وه دی ټول کلي ته ویم زه به یې ویشتې ومه وژلې به یې خپل لاسونه به یې علامات کړي وو خو د دې ماشوم څه کار و دې خو اختر هغه سم نه کړي دې ته خو ما چکر نه بځي د دې نکریزې ډېرې خوښې وي بوتل یې خوښې وي دا بیا روزار زه چې په کار راغلم دې به د ما جیب ته لاس کړي ما سره به پیسې نه وې بره مزدورۍ جامې وې زړې نو چې زه به کېناستم دې ما ته شام واله پیسې راماله دا واله هغه واله دې دوکانداران نه به راتله او دا اوس دا څونه ظلم وشو نو زه اوس څه وکړم دا خو ظلمونه ډېر کېږي خو قاتلان ښه میلاو شي او پاتې شي یو قاتل سریام پانسي نه شو نن ما سره وشو سهار به بل سره وشي نو زه یم چېرې ما ته قاتل میلاو شي او پانسي شي چې د حکومت ورسره هېڅ کار هم نه چې موږ خپل عوامو یې راکړي ما زه صرف دغه وایم سر جي ستا ګوډۍ لاله شوه نو دا علاج ته تا ته چه ووي چې راشه که نه چا د لرو نه ما ته چې ووي یاره راشه ما پسې کسان نه هغه ګاډي کې کېناستم چې روان یې کړم نو چې مخبري ته ورته نو ما دې پیسې داسې لاس کېښودې مخبري ته وګوره نو چې ما څنګه دې وي مخبري ته وګورم زه پوه شوم چې یاره ما د چا جینۍ هغه کړې راوړي نو ما ته یې کلي خلک را سره وو وي بس حوصله وکړه حوصله وکړه حوصله چېرته وه یاره لور دې پیدا شوې ده خو چې هله کړې را ویشتې م چا نه را که نه هله کړې را دی به دغه وخت کې بي چې پاپا یا مورې او دې ظالمانو داسې ظلم وکړو دا دې لاله سیټ دغه سیټ غاړه کې وغورځول اخر ته موږ څه قصور موږ خو غریبانان یو دې ټول کلي ته پته را مدګورکار یو لوګر یو دیاړې پسې ګرځو نو زه څه وکړم یار اوس زه څه چل وکړم زه اوس که ډېر مړي او پوړي وکړم خو ما لور خو نه راځي که نه بس راشه حاجي صاحب تشریف راپاس وایه کاکا جي څه مطالبه دې شته زما دا مطالبه ده چې ما دې دې څه ووایي چې دغه شان کار وشي پوه شوې بس موږ خو د اړیمار یو مزدورکار یو او موږ سره ډېر زیاتې شوې دي تاسو د کلي اوسېدونکي څه ویل غواړئ ته د دې پېشمان دی د جومات دا تاسو وینئ کوم ماحول چې دی کوم دا د اختر پرون د اختر ورځ وه خلک خوشحالېدل چکرونه تلل زه خپله د کالام یم زه وطن ته تلم خو کینسل مې کړل دا خفګانونه دي دا ټول خلکو په مخونو باندې داسو ته ښکاري ډېر انتهایي بېدردي شوې ده ډېر ظلم شوی ده سفاکیت شوی دی سبجان لاله دا اواز چې پورته شي چې بیا د چا لور داسې ونه شي ډېره ډېره مهرباني ارشد صاحب لږ تشریف راوړئ جي باچا راپاسه ارشد صاحب تاسو هم په خپل وخت کې وزیر قانون پاتې وئ داسې مساوده چې په کار دي چې تاسو کم از کم راوړی او کې دی پخوا کې هم ډیګري کالج دی یقینا چې تاسو هم ته سبق ویلی او ما هم د دغه کالج نه سبق ویلی دی په موږ کې خو داسې څوک هم نو چې هغه به داسې د ترخهګرۍ او د تکلیف او د بدامنۍ خبرې کېږي او یقیني خبره دا چې دلته یو سړی شته چې هغه ته لګام اچول دي تاسو څه ویل غواړئ جي نن خو تاسو هم غمرازۍ له راړې خو د دې علاج به آخر څه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم خو دا واقعه داسې دلخراش واقعه ده چې چا خپل اولاد نو هغه په دې پیږي نو زه به والله سو یم اسلام کې د دې تدارک لپاره قصاص شته زمونږ په قانون کې هم قصاص شته او زه به موجوده حکومت دا مطالبه کوم چې دا ملزم د دوی زر ته زر ونیسي او زمونږ خو شکر دی چې ارصدې ډي پي او ښه تکړه سړی دی او امید لرم چې انشاءالله دی به دا د دې معاملې کوج له ټول غواړي چې دا څه چې ځکه چې عقل نه مني چې دومره وړې ماشومې سره دا دومره لوی ظلم چې شوی دی نو ټول علاقه ډېر زیات خفه ده لکه صرف دا مور او پلار خامخا دوی خو خبره چې دنیا ورانه شوه خو دا ټول کلی ټول علاقه ډېر زیات خفه ده نو زمونږ د زړه دا آواز دی او بل زه په خپل هم ډي پي او صاحب سره په دې کې خبره کوم چې ربی پوره کوشش خو ماته دا اطلاع راغلی چې هغه لګیا دی پوره کوشش کوي پلار یې وي چې دا ماشومه د ځای نه روانه وه نو دا خو به چا د ګوتو نه نیوله دا چا خو به لیدلي که نه را مخکې ته شاید دا نن د سره شوي دي سبا خدای دې نه کړي تاسو سره وشي نو دا خبره به سر ته رسول غواړي انشاءالله او دا برسو
نو بس زمونږ رور دی بس مونږ خو بس دا زم چې دا د لور نه دا زمونږ د ټولو لور وه او ډېر زیات پې خفه یو زه خو بیګا اسلام آباد کې مزه بیا خبر شوم چېرته د سریام پانسۍ څه کېدی نه شي چې خو که IMF پې خفه کېږي نه نو سریام پانسی و سعودي عرب کې دغه مغه سرونه کټکی د ګور هلته څومره دغه دی خو بیا به دوی وي چېرې تاسو بیا د مولیانو پاټیان او دا خبرې کوي او دا فلانې ډنګرې خو دا ده چې دا چې کله سریام داسې لاس کټ شي سر کټ شي خپه کټ شي قصاص وشي نو دنه معاشره کې ګورې امن راځي بظاهره خو داسې یو هولناک منظر ښکاري خو عبرت نشان ټول معاشره ټیک شي سعودي عرب کو ګره خلکو موز ټایم راشي خلک گاډي سٹارټ ودري او لاړ شي خپل منځو کې واپس راشي او گاډي ته سو قسم نه وي او دلته دا د لاس واقعیت شي ځکه چې سزا سریام نشته سزا چې کله سریام شو ارس ټول معاشره به ټیکی زه ستاسو د راتګ مونږ شکر ګزار یو چې تاسو ټیک ته د 400 منځو یې خدا د چې د خپل علاقې له دومره کورج او دومره ستړی مونږ ستام شکر گزار یو جهانمنه ارشد عبدالله صاحب یو جهانمنه Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। सर زه د دې ماشومې ماما کېږم سر لکه دا موږ سره یو داسې ظلم وشو یو داسې زیاتې وشو چې دا کیدای شي دا د دې نه بعد یو بلې مریم سره وشي سر کیدای شي چې سبا بروز په دې محله کې داسې یو بله ماشومه څوک رونیسي او لکه د مهیې په کونډه کې اوچته کړي او ګزاره کړي د دې علاقې د دې وطن نه وباسي سر موږ ډېر بېوسه یو په دې بېوسه یو سر چې نن د ماشومې درېیمه ورځ ده موږ سره پولیس DPO صاحب هر قسمه منډه وواله خو سر کم سے کم موږ ته مجرم په ځای باندې چې کم دی رانغی چې بچي نن راشي عبیده دا ستا د لور هغه مجرم دی چې ستا بچی اوچته کړه او یو یړه او د سیند په منځ کې څاروی ته جوړ شو دا د قربانۍ څاروی خو نو دې باندې خو د الله تعالی حکم نو یوسف لالا زه تا ته منت کوم زه تا ته زاري کوم یوسف لالا چې د مریم تصویر یوسه او په هغه ګاډي په بانټ باندې ولګوه هغه مری حلاله شوې ولګوه چې دا هغه مریم به چې دې سره چې کوم دی نو د ځناورو غونته کې کار وشو ولې دا ځناور و یوسفه ای یوسفه ستا اواز ډېر لرې رسي ستا په دې میک کې ډېر وزن دی ډېر زور دی تاسو زمونږ د خپو خاورې نه اوچته کړو یوسف لالا په خپله جولی کې واچولو زمونږ د غریبانانو تپوس لرالی سر او سر ته چې کله خپل دفتر ته ځې که نه نو د مریم تصویر ته په خپل سکرین باندې پرېږده چې دې بچی سره نن دونه ظلم ولې وشو هغې ته ته ګوره یوسفه ته په دې باندې دا مه دغه کوه چې دا سکرین باندې ما دا تصویر یوړه ما په یو شیشه کې بند کړو بس دا راپرېوته د دې خبره ختمه شوه ولې ختمه شوه سر د دې نه مخکې زینب بیبي لاړه د دنیا نه چا وکړل څه دې د دې علاقې خلکو سره د خدای خو کې دلته آیس خرڅېدل دلته پوډر خرڅېدل سر په جوماتونو کې اعلان وشو د هغې خلاف کارویو یو شپه هغه بند شو خدای دپاره سر زه د خدای دپاره زه انصاف غواړم سر زه انصاف غواړم دا زما بچی دی دا زما د زړه ټوکړه ده زما کور کې سر لیونی په کور کې ناسته ده یو خو لاړه تورو خاورو وخوړه بله رانه د ګل په شانتې خور لاړه سبا به ما ته خلک بېغور کوي چې لاړ شه حلال کړې خور تپوس دې وکړه مړه زما دپاره مرګ دی زما د خاندان دپاره سر مرګ دی پرون مازدیګر زه په دې لاره باندې داسې تلم ما نه یو ماشومې خر واله چې دا نوی انسان راغی چې ته موږ پوه نه سي ما لاله نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله همدقه شیانو شو دومره یره ده سر زه په دې لار کې قسم دی دومره یره ده سر چې ډېره له په تاسو باندې اسانه کې هر سترګه نن انګار هر زړه نن زری زری دی قدرمنو ماشومه که د کافر هم وي نو پاکه وي ماشومه بس ماشومه ده ادې د کافر مور په غېږ کې ولې نه وي په هغه معاشره کې چې کوم ته موږ د کفارو معاشره وي په هغه ځای کې د ماشومانو حوالې سره قوانین انتهایي سخت دي او د هغې وجه هم دا ده چې مجرم سره هیڅ قسمه رعایت نه کېږي دلته کې هم یو ګزارش دی او دا گزارش هم دلته کې کوم
ما د خپرونه سره ته راځي چې یو نیکه بابا یو ماما او یو پلار په دې هیله دلته کې ناست دی او ټولو ته د زړه حال وایي سیاسي خلک هم راځي دلته کې کینی ډي پی او صاحب تشریف راوړو ډي اس پي صاحب او نور خلک هم زه د هغې هم ډېر شکرګزار یم چې بارها راله دوی سره کینی او انشاءالله زر به سړی ګیر هم شي دا زه تاسو ټولو تسلي در کوم چې دا سړی به ډېر زر ګیر شي دا زه تاسو ته 110% وایم خو باچا خبره دا ده چې بیا به د سرکار دالو ته کینې چې دې دال وخوري چېرته چې مریم حلاله شوه دا سړی دې هم حلال کړي شي همداسې ده که نه موږ غواړو دا ټول غواړي دا معاشره دا چاپېرچل دا خوره غواړي چې انصاف دې وشي چې ملزم گرفتار شي نو کیفر کردار ته دې ورسي دا سلسلې چې دغه شان رواني نو تاسو بیا منئ یا نه خو زما غالب ګمان دا دی قاري صاحب چې چېرته به د مریم حلاله کېده نو دې سیند به هم دې سره ډېر جړلي وي دغه وخته په چارپېچل هرې پاڼې هم ډېر ازار کړي چې صاحبه داسې روان دي په دې خوره دا قسمه ناوړې ډېره بدرنګي جوړوي موږ ډېر ښکلي خلک یو د ښکلي کلتور سره خلک یو د جومات او د ممبر سره تړلي خلک یو د ښکلي روایاتو خلک یو خو په موږ کې یو څاروی دی چې حلاله پکار ده